ته د هغه وایي چې ستا سړی یم، د سړي سوری یم که نه چېرته رښتیا سړی یم. په ډېرو خلکو کې مې ډېرې پړې ولیدې، شونډې مې بند ښې دي، چپ ښه یم، د حیا سړی یم. وخت به راځي حال به څرګند کي، خو عزیز به نه یم. نن د کار نه یم، کارنده یم، د سبا سړی یم. سلامونه خوږو، ستړي مه شئ. امیر بېقرار یم او دا وخت د جمشید ساحل سره په افغانستان کامه کې ولاړ یم. جمشید ساحل ډېر ښه شعر لیکي او زموږ ډېر ښه ملګری دی چې شعر یې تاسو واورئ نو تاسو ته به په خپله اندازه ولګي چې شعر یې د کومې پایې او د کوم مقام شعر دی. نو جمشید ساحل را سره واورئ. ښه مل اوسئ را سره. خیرونه درته وایم یاره په دغه خپل پروګرام کې. ډېره زیاته مننه بېقرار صاحب. درته نه مخکې سلام مینه مننه تاسې ته او بیا ستا د پیج ټولو مینوالو ته او بیا لوی کور افغانستان ته درته په راتګ هرکلی ویم. خوشحاله شوم چې لیدلم سره وشو او خدای دې وکړي چې ستاسو کومه میلمه پالنه ده او ستاسو کوم اکرام دی هغه موږ کړی، که څه کم زیات شوی د هغه راته بخښنه کوئ. نو خدای مر وخت راول. جمشید په خپل کور کې دا خبرې نه دا زموږ خپل کور دی. جمشید ژوند څنګه دی؟ شکر الحمدلله، د الله نه راضي شکر دی. الله دې راضي شي او ژوند د تیرې. جمشید دلته څه کار کوي؟ جمشید ته څه روزګار دی معاشي؟ فلحال خو دغه د کاسمیټک دکان دی ښه او دغه کې مصروف یم. ښه جمشید ته خو ډېر ښه شعر لیکي که نه؟ دا به تا ته اندازه نه لګي، خو دا به دغه ملګرو ته اندازه لګي او موږ ته اندازه لګي که نه؟ ستاسو کتاب څه چاپ را چاپ شته دی؟ کتاب خو که زه بېوسه نه وی نو همدغه زما د کتاب نوم هم دی که زه بېوسه نه وی. او څه موده کېږي تقریبا څه نه چې ډېره موده کېږي کتاب مې چاپ ته آماده دی. دغه ملګرو د ما ته ووې جمشید دغه د کتاب ټایټل دی تقریبا کال یو نیم مخکې دا تیار شوی دی او صرف د معاشي ستونزو او د خرچې د وجې پاتې دی. نور هر یو څیز تیار دی، صرف پرنټ یې کول دي، خو په دې باندې خرچه راځي. او چونکې په دې وطن کې بس تاسو ته پته ده چې معاشي ستونزې ډېرې دي، سړی رزق وګټي او که کتابونه چاپ کړي. نو کوم داسې ملګري چې شتمن ملګري، زموږ دغه ملګري ډېر شتمن ملګري شته دی جمشید چې زموږ پروګرام ګوري. نو که کوم ملګری د پښتو د ادب دپاره دغه خدمت کیسه اخیستی شي او څه نه څه د جمشید سره کولی شي، دغه نمبر دی رابطه ورسره وکړئ. ګوره موږ دومره کولی شو چې تر لرې وګرځو شاعرانو پسې ستاسو دپاره ترې ریکارډینګونه وکړو، څه نه څه ریکارډینګ وکړو او ستاسو تر مخې راولو. بیا شاعر دومره وکړي چې خپل وخت ضایع کړي او څه د ادب دپاره شعرونه ولیکي او څه نه څه ریکارډ کړي، نو چې هغه بیا دغسې وران ویجاړ پراتي نو د سړي ورسره زړه ورانېږي. نو که کوم ملګري دغسې کولی شي چې څه نه څه منډه د جمشید سره کولی شي، نو بس دغه هم په مونږ هم احساني، په پښتو به هم احساني، په پښتنو به هم احساني. نو کوم ملګري چې د جمشید سره څه کول غوښتی شئ به دغه نمبر دی تاسو ورسره رابطه وساتئ. ښه جمشیده دغه خبرې مه وکړي او الله دې وکړي چې څه ناڅه څوک ملګري پیدا شي، څه ناڅه به د نورو جمشیده دغه ملګري په انتظار دي. ډېره مننه. څه شعرونه دي چې چنار خاورې ګودر خاورې مکان خاورې، چنار خاورې ګودر خاورې مکان خاورې، بېوسۍ کړو راته هر یو ارمان خاورې. واه ډېر ښه دی. دا اعزاز د لیونتوب دی زما خوښ دی، بادوم ستاسو کوڅه کې په ځان خاورې. ډېر ښه دی یاره، دا بیا ووایه. دا اعزاز دی، دا اعزاز د لیونتوب دی زما خوښ دی، بادوم ستاسو کوڅه کې په ځان خاورې. چې نیتونه مو لا یو بل ته سم نه دي، خدای به وکړي نو په منګه باران خاورې. او که نه یاره څه خالمیه ده پکې. ښه دا بیا ووایه ته. چې نیتونه مو لا یو بل ته سم نه دي، خدای به وکړي نو په منګه باران خاورې. د مور خپو لاندې جنت دی مور کعبه ده، ښکلومه یې زه ځکه قربان خاورې. او که نه یاره خدای دې ټولو ته لري. د مور خپو لاندې جنت دی مور کعبه ده، ښکلومه یې زه ځکه قربان خاورې. بیا شوق او معشوقه دي چا وژلي، بیا شو ښار کې د ګلونو دکان خاورې. بیا شک او معشوقه د چا وجلي، بیا شوق او معشوقه دي چا وژلي، بیا شو ښار کې د ګلونو دکان خاورې. شیخ خلاص کې د بوتل او تسبې دواړه، اړولي تا په دین او ایمان خاورې. و جمشید ساحله څه خراب غربت کړې،
څه ځواني کړه درته ګوره جانان خاوره. ډېر ښه دی یاره جمشید دا ټول د کتاب شعرونه یو چې سړی په کتاب کې لولي نو مزه باله بیا کوي خدای دې دغه ارمان پوره کړي هغه راوړو دي ښه څه شعرونه نور دي چې مخ رانه ماړه وه د سترګو نظر ماړه وه مخ رانه ماړه وه مخ رانه ماړه وه د سترګو نظر ماړه وه خاورې رې ګوره په کړي باور ماړه اوهو دا بیا ووایه مړه یاره ډېر ښه دی مخ رانه ماړه وه د سترګو نظر ماړه وه خاورې رې ګوره په کړي باور ماړه وه مړه بیا یې ووایه ښه شعر دی یار مننه مخ رانه ماړه وه د سترګو نظر ماړه وه خاورې رې ګوره په کړي باور ماړه وه ډېر ښه دی یار اوس به مې وګوري حیا دا دنیا بل رقم ده بعد قراره شو پرده مې د ور ماړه بیا ووایه دا اوس به مې وګوري حیا دا دنیا بل رقم ده بعد قراره شو پرده مې د ور ماړه وه ته ګورې نه چې اوازونه د مرغۍ دي پکې له خدایه ویرېږه د بېخه نختر ماړه که نه یاره مړه مسلسل ښه شعرونه دي ته ګورې نه چې اوازونه د مرغۍ دي پکې له خدایه ویرېږه د بېخه نختر ماړه وه خاورې مې ماچوه سترګو کې مین یم په تا ما مې د خپل زړه سره یاره په شر ماړه که نه یاره خاورې مې ماچوه خاورې مې ماچوه سترګو کې مین یم په تا ما مې د خپل زړه سره یاره په شر ماړه وه ته لا وړوکی د عشق په معنا څه پوهېږې ورنه قرار شه دا دروند پیټی په غر ماړه جمشید ساحله د غربت کیسه مې ختمه نه ده کلارې کښېنه په اوږو د څادر ماړه ډېر ښه دی جمشید شعرونه نور دي چې په آینه کې چې وګورم ځان وجاړم په تا پسې په خاورې شوي ارمان وجاړم په آینه کې چې وګورم ځان وجاړم په تا پسې په خاورې شوي ارمان وجاړم زه مې د ورور په بېلتون دومره دردېدلی یم اوس چې یې لرې نه وګورم مکان وجاړم زه مې د ورور په بېلتون دومره دردېدلی یم اوس چې یې لرې نه وګورم مکان وجاړم ا د معذورې لور سلګۍ له ما نه هېرېږي چې چېرته ګورم د بنګړیو دوکان وجاړم که نه یاره دا بیا ووایه مړه څه بېوسي ده پکې یار ا د معذورې لور سلګۍ له ما نه هېرېږي چې چېرته ګورم د بنګړیو دوکان وجاړم منم رحمت دی خو زمونږ کچه کورونه ساسي خدای چې کله هم ورېږي باران وجاړم که نه یاره منم رحمت دی خو زمونږ کچه کورونه ساسي خدای چې کله هم ورېږي باران وجاړم ستا محبت کې لیونی د تورو غرونو شومه راټولومه چې ریښې د ګریوان وجاړم ډېر ښه دی یار جمشید ساحله د رنځورې مور علاج لپاره چې خرڅومه د کور لوښي سامان وجاړم ډېر ښه دی جمشید یاره تاسو په خپله باندې فیصله وکړئ چې دا شعرونه د کتاب د چاپ کولي دي که نه دي مننه